بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم ستاسو دوست عبدالله او زه ښایم تاسو ته د ایډاب فوټوشاپ فل ټریننګ. دا زموږ 4 نمبر کلاس دی او په دې کلاس کې به موږ وایو د کراپ په هکله. ګرانو کتونکو، کراپ ټول به تاسو ډېر ښه پېژنئ ځکه موږ او تاسو دا په موبایل کې هم استعمالوو د خپلو تصویرانو کټ کولو لپاره. مثلا موږ یو تصویر وویسته، په هغې کې شاوخوا دا علاقه نه ده خوښه یا موږ خپل تصویر مقصود ګرځوو، نو دې لپاره موږ کراپ ټول استعمالوو. نو راځئ چې په ایډاب فوټوشاپ کې هم وګورو چې موږ خپل تصویر یا خپل کنوس کې ځای زیاتولو لپاره کراپ ټول څنګه استعمالوو. نو راځئ چې موږ په ایډاب فوټوشاپ کې هم وګورو. په ایډاب فوټوشاپ کې موږ سره کراپ ټول دې ځای کې پروت دی. نو چې کله په دې کراپ ټول باندې ودرېږو، دوی ګورئ موږ ته داسې یو آیډیا غوندې راکوي چې یعنې دې لپاره موږ دا تصویر استعمالوو. او ګورئ موږ ته دې ځای کې څه ناڅه معلومات راکړه. زه یو تصویر راخلم. دا یو څو تصویران ما د انټرنیټ نه راغوستي دي. unsplash.com په نوم باندې ویب سایټ دی او فل ریزولوشن سره تصویران ورکوي. ډېر مزیدار ویب سایټ دی او بالکل فری دی. تاسو په هر څه کې استعمالولی شئ. یعنې که څنګه چې ما دا ویډیو ریکارډ کړې ده، دغه شانتې ویډیو څوک ریکارډ کوي او دې تصویران را ډاونلوډ کړي او استعمال یې کړي په ویډیو کې، نو هېڅ قسمه څه مشکل ورته نه جوړوي. او که نه داسې ډایرکټ د ګوګل نه ډاونلوډ کړل، نو هغه بیا لږ مشکلات درته پیدا کوي. لکه مثلا زه راځم، دغه تصویر دی، په دې کې موږ د کراپ ټول څونه آپشن دي ټولې وایو. موږ چې کله کراپ ټول انتخاب کړو، یو تصویر چې تاسو کراپ کوئ نو ډایرکټ دې نه داسې شروع هم کولی شئ. مثلا دومره ځای تاسو انتخاب کړئ، دا نور تصویر هم نه دی په کار، بس دومره وکړئ او یو ځل انټر ووهئ یا راشئ دا ټیک کلیک کړئ، نو بس دغه شاوخوا علاقه ټوله به درته دې هایډ کړي. موږ سره په دې کې دلته یو آپشن دی، دا ډیلیټ کراپ پکسلز. دا که آن وي، لکه څنګه چې اوس چک آن دی، نو بیا به زمونږ د باقي علاقه ډیلیټ کړي. لکه ګورئ دې باندې کراپ باندې کلیک لګوم بیا، نو ګورئ هغه باقي علاقه یې زمونږ ډیلیټ کړه. او که نه تاسو ډیلیټ کول نه غواړئ چې دا د ما سره همدلته محفوظه یې، صرف د کټ کیږي خو ډیلیټ کوي دې راته نه، نو بیا موږ دلته دا چک بندوو. دا چک زه بندوم، راځم مثلا دومره ځای ما ځان ته کراپ کوم. چې کراپ مې کوو زه دا اوکې کوم. ګورئ اوس موږ ته دومره کټ خو که، خو که زه د همدغه کراپ ټول بېرته دلته کې اپلای کړم، ګورئ موږ ته هغه زموږ زړه ډیټا بېرته ښیي. دا وګورئ دې ځای کې موږ ته هغه محفوظه کړې ده ډیټا. بیا زه راځم، موږ سره دلته کې څو آپشنې نورې هم دي چې هغه هم ووایو. نو کراپ ټول کې موږ سره ټولو کې اول آپشن دا دلته دا یو دی. مثلا موږ که دلته ریشو مخکې نه انتخاب وي بای ډیفالټ، په دې ته زه راشم او دلته کې ورته وایم چې ما ته یې د سکویر شکل کې دا کراپ وکړه. ګورئ دلته کې زموږ د خوښې کړی، ځکه وغواړم داسې نری دومره کراپ کولی شم، یا مثلا دومره دا تصویر راوستل غواړم پکې، نور نه راوستل غواړم، نو دونه هم زه کراپ کولی شم. مثلا داسې وکړم او راشه دې ټیک باندې کلیک ولګوه، ګوره دونه به درته کراپ کړي دومره علاقه. او که دلته کې دې ورته دا 1x1 سکویر دا دې ورته انتخاب کړو، نو ګورئ بالکل 4 مربع به درته جوړېږي، د مربع شکل کې به درته د کراپ کړي. بیا دې کې موږ سره دا دې څو پریسیټ موږ ته فوټوشاپ والا راکړي دي، چې کوم ستاسو پکې په کار وي هغه تاسو کولی شئ. اوس مثلا دې ځای کې تاسو دا ریشو انتخاب کړئ، دلته مو ورته ولیکل، هلته کې 1x1 دی، ستا په کار دی مثلا تصویران ستا په کارېږي داسې 2x3 مثلا پکسله، دومره ستا په کارېږي. نو دا خپله پریسیټ جوړولی شئ. تاسو دلته کې راشئ، نیو کراپ پریسیټ باندې کلیک کوئ او دلته ورسره ولیکئ مثلا پاسپورټ سایز کراپ، دې باندې تاسو کلیک ولګوئ، نو ګورئ دا به درته دلته کې سیف شي. که دغه ډیلیټ کول غواړئ نو هغه انتخاب کړئ او دلته کې ډیلیټ وهئ، هغه ورته ډیلیټ کړي د دې ځای نه. نو دا د سره څو پریسیټ دي فوټوشاپ والا درکړي دي، که غواړئ خپل جوړ کړئ هغه هم جوړولی شئ. دې ځای کې موږ سره د سایز لپاره ځای راکړی دی. مثلا دې ځای نه تاسو خپل سایز ورکولی شئ چې دومره اندازه کې راته دا تصویر کراپ کړه. دا فوټوګرافران استعمالوي. او دا کلیر باندې کلیک کړئ، دې ځای کې چې کوم سایز تاسو ورکړی هغه ختم کړي درته. بیا موږ سره دلته دا سټریټن دی، دا ډېر زیات مهم دی.
تاسو به حیران یې چې دلته کې د اقراب دونه وړوکي ټول دپاره ځان ته یو کلاس ریکارډ کړي. نه په دې کې څو مهم شیونه شته دی چې هغه تاسو لپاره زده کول ډېر ضروري دي چې د هغې نه یو دا سټریټن هم دی موږ سره. مثلا زه یو بل تصویر ته راځم، زه غواړم چې دا تصویر کراپ کړم، ځان ته دونه مې کراپ کړم. مثلا ګورئ که خیال مو کړی دا تصویر کوږ دی، زه غواړم چې دا ماته بلکل سیده کړي. دې سیده کولو لپاره موږ په دې سټریټن باندې دلته کلیک لګوو. چې موږ کلیک ولګولو ګورئ دې موږ ته دا کرسر بدل کړو، نو دې باندې به دې ځای نه باندې به کلیک کوو، داسې به یې راښکاږي، پرېږدی به ماوس نه تر دې ځای پورې. نو ګورئ دې بلکل سیده کړه موږ ته. یا بلکل دې کرښې باندې دا کلیک کوي راشي او دې پاس ځای باندې دلته کلیک ولګوئ. د دې مطابق څنګه چې دا تصویر کوږ دی دغسې کرښه پرې ووهئ چې وموهله. ګورئ زموږ تصویر بلکل سیده کړه راته. اوس کولی شي چې دا کراپ ټول په ذریعه باندې ورته د بهر علاقه ډیلیټ کړئ او دا په ارام تاسو کراپ کړئ. راشئ اوس دا ټیک ولګوئ یا انټر بټن ووهئ. ګورئ دا تصویر درته ښه سیده طریقې سره په اسانه طریقې سره کراپ کړه. موږ دا نورو طریقو باندې هم کراپ کولی شو، خو دا سټریټن مې ښودل غوښتل تاسو ته. دغه شانتې که موږ وغواړو چې دا کرښه داسې کې سیده راولو، په تصویر سیده کېږو، بیا به داسې دا سټریټن باندې کلیک کوئ او دې ځای باندې به کلیک ولګوئ، داسې به یې راښکاږي تر دې ځای پورې او بلکل د دې کرښې برابر. نو ګورئ دا تصویر بلکل سیده کېښود او کوږوالی یې ترې درته وویستل. بیا موږ سره په دې کې دلته دا بل آپشن دی د رول آف تھرډ ګریډس. دا موږ سره د فوټوګرافرانو لپاره دي دا رولز. دا فوټوګرافران استعمالوي. موږ فوټوګرافران نه یو، دې وجې نه دا زموږ فیلډ نه دی. خو بیا هم زه به تاسو ته صرف یو باره کې ووایم د رول آف تھرډ چې دی دا ګورئ اوس دا تصویر موږ سره رول آف تھرډ کې ویستلی شوی دی. کله چې زموږ مقصودي کوم شی وي نو هغه موږ دې په دغه ځای کې او په دغه چې کوم ګریډ دی دې ځای کې چې کوم تصویر راشي داسې هغه رول آف تھرډ والا تصویر وي. او که دا لږ نور هم داسې شي چې داسې شي لږ یې داسې رانږدې کړم، اوس دا رول آف تھرډ شو. کله چې زموږ دا تصویر په دې ګریډ کې راغی، دې ګریډ کې دومره علاقه کې، نو دا تصویر به د نورو تصویرانو نه ډېر واضحه او ښکلی ښکاري، ښایسته به ښکاري. نو دا د رول آف تھرډ د فوټوګرافران چې کوم فوټوګرافران وي هغوی په دې اصولو باندې پوهېږي. دا زموږ کار نه دی. نو بیا تاسو دا ټول کتلی شئ. بیا موږ سره دلته کنټینټ اویر دی. کنټینټ اویر مثلا دا دونه ځای ما کراپ کړه، د کراپ ټول په ذریعه باندې مثلا دونه ځای ما کراپ کړه داسې چې دا ما کله کراپ اوس زه غواړم چې په دې کې زه ځان سره لږه علاقه زیاته کړم، مثلا دونه زیات کړم. موږ کراپ صرف د دې لپاره نه استعمالوو چې عکس پرې کم کړو. موږ که غواړو چې دې کې اضافه ځای راوستل غواړم یا د دې سایز لږ دې نه غټول غواړم، نو بیا موږ دې لپاره هم دا استعمالوو. نو چې کله ما داسې دا سایز د دې غټ کړو، دلته نه مې کنټین اویر چک ان کړی نه دی او په دې باندې مې کلیک ولګوو، نو ګورئ دی راته دا ځای راته خالي پرېښود. زه غواړم چې د دې ځای په شانتې رنګونه راته پکې واچوم، نو دې لپاره موږ دا کنټین اویر استعمالوو. ګورئ زه راځم بیا کراپ ټول باندې د دې سایز لږ دا شان ته راټوم او راځم کنټینټ اویر باندې کلیک لګوم. ګورئ چې اوس ما څنګه ټیک ووهه، نو دوی به دغه شانتې د دې لاندې ځای نه رنګونه واخلي، دې ځای کې به یې راته واچوي. خپل کوشش دی ښه پوره کوئ چې بلکل هوبهو دغه شانتې راولي چې پته یې ونه لګېږي. بیا هم کمپیوټر دی یو چېرته خپل کار او کمپیوټر کار. ګورئ دې ځای کې ګورئ داسې اندازه باندې دوی د تصویر دا پاسه یې ډک کړه چې موږ ته داسې خاص نه معلومېږي، خو بیا هم ګورئ دوی د دې ځای نه دا تصویر داسې راښ کړل بره طرف ته، مخکې داسې و اوس داسې شو، فرق پکې لږ معمولي شته دی. ګورئ دا تصویر زموږ بره راښ کړل، خو بیا هم چې نوی کس یې وګوري ورته اندازه نه کېږي. خو دا بیا تاسو خپله دې باندې ځان پوه کړئ. اوس مثلا دا ما دونه انتخاب کړ، بره دا که خیال هم کړي رنګونه لږ دي، دلته لږ استعمال شوي، ځکه دی لږ صفایي سره کار وکړو. خو دلته کې دا شین رنګ دی، دلته د سره پنځه رنګ دلته استعمال شوي دي. زه دا دې طرف ته داسې راښ کړم او کنټین اویر آن کړم، ټیک ولګوم. ګورئ دې ځای کې بیا دی لږ مذبذب کېږي.
ګورئ دلته کې راته دا ځای لږ راښکلو راته خو بیا هم فوټوشاپ ډېر موږ سره مدد وکړو. ګورئ صفایي سره یې کار وکړو بیخي پته یې نه لګېږي. که زه دا تاسو ته جوړ وښیم مخکې داسې و اوس داسې شو. نو دا و موږ سره کراپ ټول. دې کراپ ټول کې موږ سره دلته پراسپیکټیو کراپ ټول هم دی. دا هم ډېر مهم ټول دی او موږ ډېر ځایونو کې کاروو. دې لپاره راځم دلته چې ګورئ که داسې تصویر موږ د یو کتاب نه وویسته موبایل باندې خو بیا زه غواړم چې دا بالکل اواره صفحه ماته ښکاره کړي. دې دپاره بیا موږ دا پراسپیکټیو کراپ ټول استعمالوو. اوس مثلا دې ته راځم دې کونج باندې داسې کلیک لګوم. ته صرف ته کونجونه وښیه چې دا زموږ د صفحې کونجونه دي. نور د دې په اوارۍ بیا او راځم دې ځای کې کلیک لګوم او بیا راځم دې ځای کې کلیک لګوم بیا دې ځای کې کلیک لګوم. دا صفحه ما درته وښوده چې زما صفحه دومره ده. که صحیح نه وي نو دې ځای نه بېرته بیا تاسو برابرولی شئ مخکې وروسته کولی شئ. راشئ په ټیک باندې کلیک ولګوئ. نو ګورئ دا صفحه درته بلکل اواره دلته کې کېښودله. دا صفحه خو موږ سره بیخي اواره ده. که زه د دې په ځای باندې دا تصویران راوښیم یا یو بل وګورم موږ سره دی کې بل داسې اوس دا تصویران دي. ګورئ اوس دا کتاب زه غواړم یا دغه تصویران مې ځان ته جوړول غواړم. دا ګورئ کوږ پروت دی. اوس دا داسې دې کونج باندې کلیک لګوم بیا راځم دې ځای کې یو ټیک لګوم ورته بیا دې کونج ته راځم. څلور واړه کونجونه ورته زه ښیم بیا نور کار پرې دی کوي. دلته یو ټیک لګوم خو څنګه مې چې دې ټیک باندې کلیک ولګوو ګورئ موږ هغه تصویر راته داسې سملو بس لاس یې داسې راته وښودو هاریزنټل. دلته زه راځم امیج ته بیا روټیټ ته راځم او دا کلاک وایز دی او یو کاونټر وایز دی. دا کلاک وایز د ګړۍ په حساب ګړۍ داسې تاویږي موږ سره نو دا به داسې تاو کړي راته او که کاونټر وایز شي نو بیا راته دې طرف ته راتاووي. نو زه د کاونټر وایز باندې کلیک لګوم نو ګورئ دا تصویر موږ ته داسې شو. نو دا موږ په څه باندې وکړو دا موږ پراسپیکټیو کراپ ټول باندې موږ کراپ کړو. دې طرف ته مایل دی ځکه داسې سم ډول دا تصویر. اوس که زه دا پاڼه وغواړم چې کراپ یې کړم خیر دې باندې خو دا لاسونه هم راځي. موږ مقصد صرف تاسو پوهول دي دې پراسپیکټیو ټول باندې کلیک لګوم دې ځای کې کلیک لګوم بیا راځم دلته کلیک لګوم یو ځل دې ځای کې کلیک لګوم راځم دلته کلیک لګوم. څنګه مې چې په دې ټیک باندې کلیک کړ ګورئ دا صفحه ښه صفحه سره سیده وښودله. نو دا دې دپاره استعمالېږي پراسپیکټیو کراپ. نو دا موږ سره د کراپ ټول امید لرم چې تاسو به پوه شوي یئ او دا کلاس به مو خوښ شوی وي. که زما دا کلاس هم خوښ شوی وي نو دا ویډیو ضرور لایک کړئ. که په زړونو کې مو څه سوال وي نو هغه سوال مانا کولی شئ په کمنټ کې. او که زما چینل هم تر اوسه پورې سبسکرایب کړی نه وي نو ضرور یې سبسکرایب کړئ تر څو چې بل کلاس کې ملاقات وکړو.